هغه کاناډایي کس او دغه کورنۍ چې 15 کاله وړاندې په افغانستان کې تښتول سوي وه د پاکستان پوځ تېره پنجشنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد په کورمه سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو خلاص کړي. جاشوا بویل کاناډا ته له رسېدو وروسته وویل چې حقاني شبکې د بند پر مهال د هغه کوچنۍ لور وژلې او د هغه پر میرمن جنسي تیری هم سوی. د حقاني شبکې حماقت او بدي چې یو مسافر او د هغه حمل لرونکي میرمن په داسې حال کې وتښتوي چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي له عامو کلیوالو سره په مرسته بوخت وو، دا حماقت او بدي هغه وخت نور هم زیات شو چې زما د وړې لور د قتل جواز یې ورکړ. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا کورنۍ داسې مهال له وسلوالو خلاصه کړې چې له افغانستان څخه د پاکستان کورمي سیمې ته لیږدول کېده، خو افغان حکومت وایي چې دا کورنۍ له پیله په پاکستان کې وه. امریکایانو معلومات ورکړي پاکستان حکومت ته، هغوی عملیات کړي دي، هغه یې خلاصه کړي. ما ته هم دومره معلومات دی او په افغانستان کې دوی نه ساتل کېده او هغه هم د خط ناغې خواته په کورمه ایجنسي کې وه، هلته عملیات یې وکړه او هغو ته نجات ورکړي. خو د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پاکستان تر فشارونو لاندې دی چې د همدې لپاره له طالبانو سره جوړجاړی کړی او د کاناډایي کورنۍ خوشي کېدل د دې جوړجاړي یوه برخه ده. هغه افغان طالبان چې د پاکستان په جیلونو کې دي د هغوی په باره کې څه توافق شوی ده چې تاسو ته معلوم دي. البته په خپل طالبان خو وایي چې تر زره پورې تر زره طالبان هلته بندیان دي. دا چې څومره کسان بیا خوشي کیږي بل اعلان البته دا معلومه نه ده، خو یو توافق ته سره دوی رسیدلی دي چې هغه کسان بیا خوشي کیږي او ځینې هم خوشي سوي دي په خواله دي چې د کورنۍ انتقال شي. بل هغه نه وروسته د کورنۍ انتقال شو په کورمه ایجنسي کې او پاکستانیانو ته وسپارل شو. کاناډایي جاشوا بویل او د هغه میرمن کیټلان کولمن د طالبانو اړوند له حقاني شبکې سره د بند پر مهال 3 ماشومان هم زیږولي وو. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.